چې کچا پیسې نه وي او قرض یې واغسته او قرباني وکړه، نو الله پاک به مخې کاله د قرض هم خلاص کړی او دومره مال به ورکړی چې د مستحق د قربانۍ وګرځي. خو یو خبره درته کوم، کله کله امتحان وشي. هم دې جماعت کې یو ځلې چېرته څو کاله مخکې ما دا خبره کړې وه، چا به داسې کړي یو سړی د دې خوا کلو په قرض پیسې اغستې دي او 2 میاشتې پس راغی ما ته وی چې مولوي صاحب تا دا مسله کړې وه، مال کړې خو مې وه. ویل بیا داسې مسلې مه کوه. مال ولې؟ ویل هغه دی په قرض مې اغستې اوس پیسې نه راځي ورپسې هغه دی سړی مانه غواړي. نو داسې سړي دپاره په قرض نه دی اغسته پکار. ما په دې خبره پوهېږي چې د چا ایمان دومره کمزوری چې هغه کې دا خیال وکړي چې زه ورپسې مالداره کېږي، که په دې نیت چې ګډوری واغستو چې زه مخې کال له مالداره کېږي، نو دا د مالدار کېدو په نیت دی، د قربانۍ په نیت نه دی. دا قرباني بیا ډوکېږي نه. ما په خبرو پوهېږئ؟ ګډوری اغستل په دې نیت چې زه سنت ابراهیمي ادا کوم، نور سیزونه به بېتبه ورپسې راځي بیا، ځکه چې قانون دا دی چې د تمامو اعمالو دارومدار چې دی هغه په نیت باندې دی، او نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. نو مدار د اعمالو په نیت ته څنګه دي چې نیت یې هغسې به در سره کېږي.